نو زموږ چینل در سره لایک کړئ او در سره شیر کړئ او خواله د سره خط باندې کلیک وکړئ او خواله فعال نشان فعال باندې کلیک وکړئ ترڅو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو که زموږ چینل د فیسبوق پاڼه کې نه وای زموږ د فیسبوق پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او در سره لایک کړئ او د شیر بټن باندې کلیک در سره وکړئ ترڅو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راتاره روغ او جوړ وای، د صحت کلیو کې به نغښتي وای. ګرانو ملګرو، زموږ ویډیو په دا شروع کېږي چې مونږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل پروفایل ته ښایسته عکسونه جوړ کړو، یعنې دا څنګه طریقه د ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. په درناوي سره درته وایم که زموږ چینل ته نه وایې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړه، خواله فعال نشان زی فعال باندې کلیک کړه ترڅو چې هر ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو دې لپاره تاسو یو پروګرام ته ضرورت لري. که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري آسانۍ سره لیکل دغلته په آسانۍ سره ډاونلوډ کولی شي، او که څوک په پیج باندې ګوري په پیج باندې ډسکرپشن ورکړی ده په آسانۍ سره ډاونلوډ کولی شي. نو دې لپاره تاسو دا پروګرام باندې کلیک ورسره وکړئ. وګورئ دوستانو دا پروګرام باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله مو دا پروګرام باندې کلیک وکړئ تاسو باید انتظار وکړئ ترڅو چې زموږ پروفایل ته ښایسته عکسونه جوړ کړو. نو بیا به دوستانو په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. دوستانو وګورئ دوستانو زه تاسو ته ښایم بیا په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. په دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به دلته یو تصویر ورته راواخلئ. زه یو تصویر ورته راخلم. نو زه راځم یو دا تصویر وبخښئ دوستانو، ډېر وبخښئ دا ما په جوړ کړی ده. نو زه بل تصویر ورته راخلم. نو زه راځم یو بل تصویر ورته راخلم چې مونږ تاسو څنګه کولی شئ. نو زه بیا راځم دا تصویر ورته راخلم، بیا به دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. تاسو به لږ انتظار وکړئ ترڅو چې زموږ انټرنیټ کار وکړي. نو ګورئ دوستانو چې زموږ کار پرې روان ده. اوس به انټرنیټ دوستانو زموږ سیمه کې لږ کمزوری ده. نو دوستانو وګورئ چې تاسو کار وکړئ. دلته هر حال د بکګراوند ورکولی شئ. نو زه راځم دا بکګراوند ورکوم، په دا اپشن باندې کلیک ورسره کوم. بیا به دوستانو تاسو به ډېر فیسبوک لیدلی او په ډېرو ځایونو کې مو لیدلی چې مونږ څنګه کولی شو داسې ښایسته پروفایل ته انځورونه جوړ کړو. نو ما دا ویډیو تاسو ته ځکه پې جوړه کړه. نو وګورئ دوستانو چې هر حال ته ښایسته انځورونه په دا اپشن باندې جوړولی شئ او فیسبوک ته یې په آسانۍ سره ورکولی شئ. چې کله تاسو کاپي کوئ په دا کاپي اپشن باندې به کلیک ورسره وکړئ. زه تاسو ته ټول طریقه ځایم په دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړو تاسو به په آسانۍ سره دا کاپي اپشن باندې به ووایئ. دوستانو وبخښئ ډېر دلته بیا کاپي اپشن راځي. زه تاسو ته طریقه ښایم دا اپشن باندې کاپي. نو په دا کاپي باندې اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. نو دوستانو ډایرکټ به ستاسو انځور کاپي شي. نو زه تاسو ته ښایم چې زموږ انځور څنګه کاپي سو. نو زه راځم ګیلرۍ ته راځم. نو چې کله ګیلرۍ ته راغلم دوستانو زموږ انځور په آسانۍ سره کاپي سوی او په فیسبوک باندې په آسانۍ سره ولګولی شو. وګورئ دوستانو چې دا ډېر خوندور انځور شو او بکګراوند یې هم ښکلی سو، یعنې ډېر ښایسته شو. نو ډېر ورونه به تاسو دل چې په فیسبوک کې دغلته انځورونه جوړوي. نو دوستانو دا وه زموږ ویډیو. که دا ویډیو مو خوښه شوې ده خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ، او که در سره لښکر مو در سره لایک کړئ ترڅو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. ښې شېبې ښه صحت.